د پاکستان د پارلمان سفر ولې لغوه شو؟ له کابل څخه بیرته څنګه جواب سو؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د معلوماتو له مخې پرون پنجشنبې د پاکستان د ولسي جرګې د مشر یو 3 ورځنی سفر کابل ته پلان شوی و، خو هغه کابل ته راغلی او بیرته تللی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي د امنیتي ګواښ له امله کابل هوایي ډګر تړل شوی و، ځکه نو زموږ د پارلمان مشر سفر لغوه او وځنډېده. هغه ویل د پارلمان د رئیس الوتکه کېناستلو ته نږدې وه چې هوایي ډګر له کنټرول خونې د ډګر د تړلو خبر ورکړل شو. د ده له قوله په راتلونکي کې به د دې پارلماني پلاوي د تګ نیټه بیرته بیا کوره شي. د افغانستان د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر زازی وایي کنټرول خونه له بهرنیو دوستانو سره کله چې د الوتکه د کابل فضا ته ورسېده نو بهرنیو دوستانو الوتکې ته کېناستلو اجازه یې ورنکړه. هغه ویل نورو الوتنو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې. د حمید کرزي هوایي ډګر مسؤلین بیا وایي چې یوازې د 1 ساعت لپاره هوایي ډګر د تخنیکي ستونزو له کبله تړل شوی و، خو اوس حالت بیرته عادي شوی. قیصر خو به خفه شوی نه وي. اسد قیصر له سفره وروسته یوازې څو دقیقې وروسته کابل کې و، خو الوتکه یې بیرته ځواب او رخصت شوه. دوی ویلي هم دي چې بیا به راسي، خو دا چې نوموړی به څه فکر کوي معلومه نه ده. د اسد قیصر د سفر لپاره څه چمتووالی هم نیول شوی و او لا له وړاندې ویل شوي و چې د پاکستان د پارلماني پلاوی به دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو لړ خنډونو له منځه وړلو او دوه اړخیزو اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.